علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. علیکم خوب کتونکو، welcome to 20 د درشتمې ورځ ته ښه راغلاست. هرکلی asking directions د معلوماتو په اړه پوښتنه کول. په لومړنۍ برخه کې کنورسیشن محاوره ده. د دغه موضوع تر لاندې کمال او ذبیح الله ترمنځ خبرې اترې دي. های ذبیح الله، سلام ذبیح الله. های کمال، سلام کماله. واتساپ څه خبره ده؟ واتساپ معنی څه پیښه ده یا څه خبره ده؟ واتساپ. کمال I'm looking for the airport. I'm looking for the airport. هوایی میدان ته ځمه، هوایی میدان په لټه کې یم. Can you tell me how to get there? Can you tell me کولی شې چې ما ته ووایې how to get there چې هلته زه څنګه لاړ شم؟ ذبیح الله ورته وایي no نشم کولی چې تاسو ته ووایم، ما ته معلومات نشته. sorry وبخئ. I don't know زه نه پوهېږم. I don't know ما ته معلومات نشته یا زه نه پوهېږم. کمال وایي I think I can take the subway to the airport. I think زه فکر کوم I can take the subway to the airport چې subway یا د ځمکتل له لارې هوایي ډګر ته لاړ شم. Do you know تا ته معلومات شته یا ته پوهېږې where the subway is چې دا ځمکتل یا subway چېرته ده؟ ذبیح الله ورته وایي sure یقینا. It's over there هاغلته ده، هاغلته وړاندې دی. It's over there هالته وړاندې دی. کمال where چېرته؟ I don't see it زه خو یې نه ګورم. ذبیح الله ورته وایي across the street د کوڅې هغه بلې غاړې ته ده. کمال ورته وایي oh I see it now اوس مې ولیده. thanks ډېره مننه. ذبیح الله no problem هیڅ کومه خبره نه ده. ذبیح الله ورته وایي چې no problem هیڅ کومه خبره نه ده. کمال بیا وایي do you know if there is a restaurant around here? ته پوهېږې چې هلته به کوم میلمستون وي؟ ذبیح الله yes هو there is one here هلته یو دانه شته. it's in the store هغه په مغازه کې دننه دی. کمال thank you ډېره مننه. بای د خدای په امان. بای ستا دې هم په مخه ښه وي. word section د لغتونو برخه ده. اولنی لغت د انجینیر ته وایي eat معنی خوړل. earth معنی ځمکه. eye سترګه. eraser تخته پاک. earache د غوږ درد. example مثال یا بیلګه. end پای اختتام. effect تاثیر یا اثر کول. elect معنی انتخابول. election انتخابات. escape تښتېدل. endanger معنی ځان په خطر کې اچول. emulate معنی سیالي کول. earring معنی د غوږ والی یا لښتۍ. د غوږ والی یا لښتۍ. دا و لغتونه. او وروستنۍ برخې ته راځو. ریډینګ سیکشن یا لوستنې برخه ده. یو ټاپک دی په باره د جلال آباد د جلال آباد ښار باره کې ده. جلال آباد also known in Pashto جلال کوټ. جلال آباد also همدارنګه نام پیژندل کیږي in پښتو کې جلال کوټ وایي. د جلال کوټ په نامه باندې هم پیژندل کیږي. is a city دا یو ښار دی in eastern افغانستان د افغانستان په ختیځ کې. eastern معنی ختیځ. it is located دا موقعیت لري at the junction of the Kabul and Kunnar river د کونړ او د کابل سیندونو د تقاطع په نقطه کې near the لغمان valley د لغمان درې ته نږدې located موقعیت لري. څه شی؟ جلال آباد دغه ځای کې موقعیت لري. جلال آباد is the capital city. جلال آباد مرکزی ښار دی of ننګرهار province د ننګرهار ولایت. province معنی ولایت. it is linked by approximately
95 miles 153 kilometers up highway with Kabul to the west. وای دا وصل شوی دی تقریبا 95 میله یا 153 کیلومترو په اوږدې لارې سره په لویدیځه خوا کې له کابل سره څومره مسافه لري 153 کیلومتره and about the same distance همدا رقم ته یو شانته مسافه لري with پېښور د پېښور سره in پاکستان سره to the east ختیځې خواته Jalal Abad is the largest city in eastern Afghanistan. Jalal Abad په ختیځ کې یو غټ ترین ولایت دی ښار دی as well as the social and business center of activities د تجارتي او اجتماعي فعالیتونو مرکز دی Major industries include paper making as well agriculture's products including orange, rice and sugar cane وای د زراعتي فعالیتونو کې تر ټولو مشهور تولیدات چې کوم دي نارنج دي وریجې دي او ګني دي شوګر کین معنا ګني جلال آباد is one of the leading trading centers جلال آباد یو د تجارتي مراکزونه دی with India د انډیا سره in Pakistan او د پنجاب سره it is people are educated د غازی یا د خار خلق تعلیم یافته دي and love with education او د تعلیم سره مینه لري peace and development د تعلیم سولې او پرمختګ څنګه دي خوښوي د دې سره مینه لري چې دا یو واقعیت دی یو د فرهنګي او تعلیمي مراکزو تعلیمي ښارونو څخه دی جلال آباد لا دې پرمختللی اوسي نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس تر سبا مو پاک سیستم ته سپارم فشارې الله ممل لا لیدلو مو ډیره مننه د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ